بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، اوس غواړو چې په نوي درس پیل وکړو. نو نوی درس مو د اتم صنف څخه د تشابه د مثلثونو په هکله دی چې دوه مثلث څه وخت مشابه دي. نو مخکې درس کې موږ یو حالت بیان کړ چې دوه مثلث وخت متشابه دي چې دوه زاویې دي، یو مثلث له دوه زاویې د بل مثلث سره مساوي وي، یا که درې زاویې د یو مثلث له درې زاویې د بل مثلث سره هم مساوي وایي چې لومړی مثلث له دویم مثلث سره متشابه دی. اوس راځو دویم حالت ته چې دویم حالت کې داسې ویلي چې که چیرې دوه ضلع د یو مثلث له دوه ضلع د بل مثلث سره متناسبې وي او دغه زاویې چې دغه دواړه ضلع تشکیلوي دا زاویې هم سره مساوي وي. لکه څنګه که چیرې موږ ووایو چې یو مثلث ABC او بل مثلث A زبر B زبر C زبر، څه معنا؟ د مقابل ضلع ته C وایي، د دې مقابل ته B، د دې A، د B زبر مقابل د C زبر A زبر. که چیرې موږ داسې پیدا کړو چې B تقسیم د B زبر او C تقسیم د C زبر C دوه ضلع متناسبې وي، دغه ضلع تقسیم د دغه ضلع تقسیم، یعنی دغه نسبت راکړل شوي او په عین زمان کې دغه مابیني زاویه سره مساوي وي. په هغه حالت کې حکم کولی شو چې دا دوه مثلث چی دي؟ دا دواړه مثلثونه متشابه دي. څنګه چې دوی ضلع د یو مثلث متناسبې وي او زاویه د مابیني که چیرې دغه زاویه به له دې زاویې سره په هغه صورت کې متشابه نشي کېدای، ځکه چې دا مابیني زاویه نه ده. دوی ضلع متناسبې او مابیني زاویه سره مساوي وي، دا دواړه مثلثونه متشابه دي. دا دویم حالت ده چې په کمک د موږ کولی شو چې سوالونه کار وکړو. او ښه دلته موږ ته په مثال کې ویلي آیا د OEB او OA یو بل ته ورته دي یا متشابه دي که نه دي. ښه دا دوه مثلثونه به موږ دلته رسم کړو. مثلثونه په دې شکل دي. البته یو مثلث موږ لرو AB، دې زاویې ته که یو ووایو، دې زاویې ته دوه وایو. البته دا نقطه د O ده، دا A زبر و دا B زبر ده. دا دوه مثلث. آیا OAB چای گفتی؟ په پورته شکل کې OAB متشابه OA زبر B زبر سره دي که نه دي؟ سوالیه چای را کړی شوي دغه دوه مثلث را کړي. آیا OAB دا مثلث له دې مثلث سره متشابه ده که نه ده؟ ښه دکې موږ دغه حالتونه څیړو. لومړی حالت که دوه زاویې سره مساوي وي، البته دا متشابه دي او په عین زمان کې موږ را کړي. دلته دا یې دوه را کړی، دا یې شپږ را کړي، دغه یې درې را کړي، دا یې څلور را کړي. ښه موږ لومړنی حالت دلته نشو تطبیقولی، ځکه چې موږ وایو چې که دوه زاویې سره مساوي وي یا درې زاویې هغه متشابه دي. اوس OEB له OA زبر B زبر سره متشابه، دغه دواړه زاویې سره مساوي دي. دا خبره خو صحیح، په دې خاطر چې متقابل برابر دي. بله زاویه موږ ته معلومه نه ده، نشو کوم دلیل میلای چې دا زاویه له دې زاویې سره، پس له هغه قانون څخه دلته استفاده نشو کولی، ځکه دوه زاویې موږ ته معلومې نه دي چې دوه زاویې د ده دوه زاویې د ده سره مساوي که موږ په شکل کې ولرو وایو چې متشابه دي، مګر اوس هغه کار نشو کولی. اوس له دویم حالت پکې څیړو چې اضلاع متناسبې زاویې سره مساوي. ګوره غټه ضلع د ده تقسیم د غټې ضلع د دې مثلث کوو، شپږ تقسیم د ده، وروسته څلور تقسیم پر دوه.
که دا نسبت سره مساوي وي او بل شرط زاویه د مابیني سره مساوي حکم کوو چې دا دواړه مثلثونه چی دي متشابه دي. اوس موږ ګورو چې غټه ضلع ده په غټه ضلع تقسیموو بیا متوسطه په دې شکل دا هم تقسیم کړه. ښه اوس ګورو یو دا پلان دوه دا پلان دوه دا دواړه چی سو دا نسبتونه سره مساوي سوه. موږ ویل چې دوه ضلع متناسبې وي او په عین زمان کې زاویه د مابیني د دغه دوه ضلعو زاویه مابیني دوه ده او د دې دوه ضلعو زاویه مابیني یوه ده. دا زاویه د یوه مساوي له زاویه د دوه سره ده ځکه متقابل براسته. موږ وینو دوه ضلع متناسبې زاویه د مابیني د دې دوه ضلعو د دې سره مساوي دي. دا دوه ضلع متناسبې زاویه د مابیني مساوي. پس وروسته لغه حکم کوو چې دواړه مثلثونه چی دي متشابه دي او ای زبر بی زبر دي. یعنی له دویم شرط نه موږ استفاده وکړه دوه ضلع متناسبې زاویه د مابیني سره مساوي. وروسته لغه موږ ولیدل چې دا دواړه مثلثونه چی دي متشابه دي. ښه دلته موږ لرو چې د یو ودانۍ د سیوري اوږدوالی 16 متره دی په داسې حال کې چې له هغه څخه د بلې جګې ودانۍ د سیوري اوږدوالی 40 متره دی. د جګې ودانۍ جګوالی په داسې حال کې پیدا کړئ چې د کوچني ودانۍ جګوالی 40 متره وي. مثال د څه وایي د یوې ودانۍ د سیوري اوږدوالی 16 متره دی. په داسې حال کې چې له هغه څخه په داسې حال کې چې له هغه څخه د بلې جګې ودانۍ د سیوري اوږدوالی د بلې جګې ودانۍ د سیوري اوږدوالی د سیوري اوږدوالی 40 متره دی. د جګې ودانۍ جګوالی په داسې حال کې د جګې ودانۍ جګوالی په داسې حال کې پیدا کړئ چې د کوچني ودانۍ جګوالی جګوالی 40 سانتي متره 40 متره وي 40 متره وي. ښه دلته موږ دوه ودانۍ لرو. د یو ودانۍ د سیوري اوږدوالی په داسې حال کې چې له هغه څخه د بلې جګې ودانۍ د سیوري اوږدوالی دوه ودانۍ لرو چې مختلف دوی سوري لري. البته حتما جګې ودانۍ سوری زیات ده د ټیټې ودانۍ سوری کم دی. ښه دلته ګورو چې موږ که چیرې داسې دا یوه جګه ودانۍ ده وخت چې مرد دلته لګېږي په دې شکل البته د جګې ودانۍ ارتفاع h سوری ده 40 د یوې ودانۍ د سوري اوږدوالی 16 په داسې حال کې د جګې د هغه څخه د بلې جګې سوری اوږدوالی 40 دی. د جګې جګوالی په داسې حال کې پیدا کړئ چې د کوچنۍ ودانۍ جګوالی 40 وي. دلته بله ودانۍ ده په دې شکل د ده سوری د یو ودانۍ د سوري اوږدوالی 16 متره دی. د دې 16 متره
د سوری له هغه څخه د بلې جګې ودانۍ د سوري اوږدوالی 40 متره دا 40 متره سو د جګې ودانۍ جګوالی په داسې حال کې پیدا کړئ چې د کوچني ودانۍ جګوالی 40 متره وي یعنې دغه پیدا کړئ دا اچ دوه سوري درکړل سوي ښه موږ ګورو چې دلته دغه دواړه مثلثونه چای دي متشابه مثلثونه دي متشابه مثلثونه دي البته دوه زاویې سره مساوي دي دغه زاویه له دې زاویې سره مساوي ده دا زاویې متشابه دي ښه په دوه شکله دا موږ کولی شو چې دلته کار وکړو فرضاً ویلی شو چې دوه ودانۍ دي ارتفاع د قد یا ارتفاع یا اوږدوالی جګوالی ارتفاع 40 متره ارتفاع 14 متره سیوری ورکوي ټیټه ودانۍ ښه 40 متره سوری څونه ارتفاع ورکوي اچ یا اکس اوس دا نو شکلی 40 پر اچ 14 پر 40 له دې ځایه اچ مساوي کېږي 40 ضرب د 40 تقسیم په 14 چې وروسته له محاسبې دا کېږي څو 18 په دې شکل هم موږ دا کارولی سو و دا دواړه مثلثونه متشابه دي کولی شو چې نوشته کړو دا 40 دا مثلثونه ورته والی دي 40 تقسیم د اچ و 14 تقسیم د 40 دواړه مثلثونه متشابه دي ځکه دا زاویه قایمه ده دا زاویه له دې زاویې سره مساوي ده کولی شو موږ هلته ارتفاع تقسیم د ارتفاع سوری تقسیم د سوري کړو په هغه صورت کې دا موږ کولی شو چې محاسبه یې کړو هغه ده 18 د جګ تعمیر ارتفاع څو کېږي 18 ښه دلته وایي چې دوه تعمیره لرو یو جګ تعمیر سوری 40 ده د ټیټ تعمیر سوری 14 ده ټیټ تعمیر ارتفاع موږ لرو 40 اوس د جګ تعمیر له ارتفاع څخه او د سوري څخه کولی شو د ټیټ تعمیر له ارتفاع او له سوري څخه کولی شو د جګ تعمیر ارتفاع پیدا کړو موږ نوشته کړه چې 40 متره ارتفاع که 40 متره وي سوری څو ده 14 ارتفاع که اچ وي سوری څو کېږي 40 دلته موږ له تناسبه استفاده کوو یا دا دواړه مثلثونه متشابه دي اضلاع تناسب د اضلاع تشکیلوو وروسته لږ هماغسې نسبت لاسته راځي او په دغه حساب 18 د جګ تعمیر ارتفاع څو کېږي 18 سانتي یو متره کېږي سانتي خو نه متره ښه دلته موږ ته مثلث لرو په دوه مثلث لرو په دې شکل 3 2 دا 40 بل مثلث په دې شکل 40 15 شپږ بل مثلث لرو په دې شکل 2.3 ښه په لاندې شکلونو کې کوم دوه مثلثونه یو بل ته ورته دي ښه موږ دلته البته 3 دا 2 40 د 15 شپږ 40 2.3 ښه دغه مثلثونه خو له دې سره متشابه نشي کېدای ځکه متشابه دا چې یوه ځله 40 سوه بله زاویه نه لرو یعنې هدف دا ده یا کوي یا دغه دواړه مثلث دي ځکه زاویه د مابیني 40 ده اضلاع ګورو دا درې واړه مثلثونه کومه جوړې سره متشابه دي موږ کولی شو چې دا زاویه د مابیني مساوي ده تناسب د اضلاع تشکیلوو موږ ګورو چې 6 تقسیم د 3 و 15 تقسیم د 2.3 وبخښئ دغه 2.5 ده 2.3 نه ده دا 2.5 ده ښه څنګه مو کار وکړه 6 تقسیم د 3 15 تقسیم د 2.5
دا کېږي یو، دا کېږي دوه، دا کېږي 50 پر 25 دلته یوه اشاریه ورکړئ 0 1 25 25 2 25 2 2 مساوي 2. یعنې له دغه خاصیت څخه که دغه درې واړو مثلثو کې دغه دواړه مثلثونه متشابه دي، ځکه چې زاویه د مابیني مساوي دا نشي کېدای، ځکه چې دا زاویه د مابیني دغه ځله موږ نه لرو. زاویه د مابیني مساوي او دوی ځلې متناسبې دي. یعنې دلته هم پیدا کړه دا ټول تقسیم دی یا دا تقسیم دی دا تقسیم دی. په هر صورت کې که موږ ته دا تناسب موږ ته راکړل سي او بل اختصار مساوي وي، دوی ځلې متناسب زاویه د مابیني مساوي ده، پس دواړه مثلثونه چای دي؟ متشابه دي. دغه دواړه مثلثونه متشابه دي. دا دواړه دې سره متشابه نه دي. دا دواړه که موږ دلته مثلث د ای بي سي وایو، غتې زبر بي زبر، دا په نښه کوو دا مثلث له دې مثلث سره متشابه دی، دوی ځلې متناسبې زاویه د مابیني مساوي ده. ښه ګرانو زده کوونکو، نننی درس دلته پای ته ورسېد. په مخ هم ښه شه، خدای پامان.